بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی انسان ته دوه علمونه ورکړي دي. یو د ساینس علم یا اکوایر نالج، او بل د وحی علم یا ریویل نالج. د وحی د علم وروستنی کتاب چې پرته د کوم تغییر څخه په اصلي شکل پاتې دی قرآن کریم دی. د وحی علم مکمل او پوره علم دی. اره خبره اخرنی خبره ده او حقیقت دی. خو د ساینس علم مکمل او پوره نه دی. اره خبره حقیقت او اخره خبره نه ده، بلکې حقیقت ته د رسیدلو د پاره تجربو، مشاهدو، تحقیقاتو او نور وخت ته ضرورت لري. مثلا د وحی علم قرآن کریم فرمای چې کائنات یا یونیورس ازلی یا ایټرنل نه دی، بلکې الله تعالی پیدا کړی دی. مګر ساینس 1400 کلونه وروسته پس د ډیرو تجربو او تحقیقاتو دې حقیقت ته ورسېدو چې کائنات ازلی نه دي، ابتدا او شروع لري او پیدا شوي دي. قرآن کریم فرمایي چې کائنات ساکن نه دي، په حرکت کې دي، او الله تعالی ورځ په ورځ لویوي. مګر ساینس دې حقیقت ته 1400 کلونه وروسته ورسېدو چې کائنات ساکن نه دي او لویږي. او داسې نور ډیر مثالونه شته دی. په دې دوه مثالونو کې ساینسي تحقیقاتو دا ثابته کړه چې کائنات لکه څنګه چې قرآن کریم فرمایي پیدا شوي او لویږي. مګر د خالق یا کریټر په باره کې په خپله ساینس په مستقیم ډول هیڅ نشي ویلی، اگر چې په غیر مستقیم یا انډایرکټ ډول ساینس د خالق خواته اشارې کوي چې وروسته به انشاءالله ذکر شي. نو د خالق په باره کې چې څومره خبرې دي دا د ساینس خبرې نه دي، بلکې د ساینسدانانو خپل شخصي خبرې او نظریات دي. په قرآن کریم کې د 1000 نه زیات آیاتونه د ساینس په باره کې دي چې الحمدلله 80% ساینس ثبوت کړي چې 100% صحیح دي، او د پاتې 20% لکه الله تعالی، ملائکې، پیریان، جنت او دوزخ د دې په باره کې لا تر اوسه پورې ساینس دومره رسیدلی نه دی چې څه ووایي. نورو تحقیقاتو او وخت ته ضرورت لري. خو لکه چې څنګه دا 80% ساینس ثبوت کړه چې 100% صحیح دي، انشاءالله چې یوه ورځ به پاتې 20% هم ساینس ثبوت کی چې 100% صحیح دي. نو د خالق یا کریټر په باره کې چې څومره خبرې دي دا د ساینس خبرې نه دي، بلکې د ساینسدانانو خپلې خبرې دي. خو د ملحدینو او ملحدو ساینسدانانو د الله تعالی نه انکار او منکرېدل هیڅ کله د دې دلیل نشي کېدلی چې ګینې ساینس الله تعالی نه مني، ځکه چې اوس هم د ملحدینو ساینسدانانو نه د هغو ساینسدانانو تعداد ډیر زیات دی چې په الله تعالی باندې ایمان لري. که سټیپن هاکنګ او ریچارډ ډاکوین خالق نه مني، خو نیوټن، ګلیولو، کپلر، انشټاین او سټیپن مایر خالق یا کریټر مني. خو لوی ظلم
دا دی چې ضعیف العقیده او ملحد یا ایټیس ساینسدانانو په ساینسي علومو لکه کیمیا، بیولوژي، فیزیک او نورو کې دا کوشش کړی دی او کوي یې چې نعوذ بالله د خالق یا کریټر تصور د من څخه ویسي. حال دا چې په کائناتو کې د ټولو نه لوی حقیقت د کائناتو خالق الله تعالی دی چې د لویو کهکشانونو یا ګلکسیګانو څخه نیولې د وړو ذراتو پورې ټول جمادات، نباتات، حیوانات، انسانان او مایکروسکوپیک موجودات پیدا کړي دي او د کائناتو نظام چلوي. ملحدین یا ایټیس کوشش کوي چې د خالق تصور د انسانانو په ذهنونو کې ختم کړي او په خپلو کتابونو کې د خالق یا کریټر نوم ونه لیکي. نو ځکه په کم ځای کې چې د خالق د نوم د لیکلو ضرورت وي چې هلته باید د خالق یا کریټر نوم ولیکل شي، نو دوی هلته د خالق د نوم په ځای د نیچر په خپله چانس یا د میوټیشن نوم لیکي. یعنی هر کار چې ساینس د تشریح کولو څخه عاجز وي، ملحد او ضعیف العقیده ساینسدانان سره د دې چې ښه پوهیږي او دا مني چې په نیچر په خپله یا چانس او میوټیشن کې علم او عقل نشته، خو بیا هم صرف د دې دپاره چې د خالق د نوم څخه خبره بچ کی، هغه کار به یا په نیچر یا په خپله او یا په میوټیشن سپاري. حال دا چې کائنات او په کائناتو کې د هر شي په پیدا کېدلو، چلولو او ختمېدلو کې د علم، عقل او طاقت لاس دی چې د دې علم، عقل او طاقت سبب یا کاز صرف د کائناتو خالق یا کریټر دی چې الله تعالی دی. اصلا دوی د هر خبرې او هر سوال جواب د ساینس په علم کې لټوي. حال دا چې لکه لږ مخکې چې وویل شول چې د ساینس علم مکمل نه دی او د هر خبرې جواب پکې نشته دی او د وحی په علم یعنی قرآن کریم کې چې مکمل او پوره علم دی او د هر خبرې حل پکې شته دی، دوی پې پوهیږي نه. یعنی د ساینس په علم کې د هر خبرې جواب نشته او د وحی په علم کې چې د هر خبرې جواب شته دی، په دې باندې ساینسدانان پوهیږي نه. نو تر څو پورې چې ساینسدانان د وحی په علم، قرآن کریم او د ساینس په علم دواړو باندې پوی نشي، هیڅ کله به په دې حقیقت پوی نشي چې د بیگ بینگ سینګولاریټي څنګه پیدا شوې وه او د بیگ بینگ انفجار یا چاودنه ولې او څنګه شوې وه او څنګه کنټرول شوې وه او د ځمکې په مخ ژوند څنګه منځته راغلی دی او همدارنګه به د کائناتو په ډیرو رازونو پوی نشي. نو په همدې موضوع باندې انشاءالله د وحی د علم، قرآن کریم او د ساینس د علم په رڼا کې بحث کوو. خو په موضوع د ښه پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. اول، کائنات الله تعالی فعل دی او د وحی علم، قرآن کریم د الله تعالی قول دی او د الله تعالی په فعل او قول کې اختلاف نشته. دویم، د وحی د علم، قرآن کریم مطابق په کائناتو کې ژوند کول دین دی او د کائناتو مطالعه کول ساینس دی. موضوع ته راځو. کائنات یا یونیورس
ناڅاپي او رنډملی نه دی پیدا شوی، بلکې خالق یا کریټر په یوه نقشه جوړ کړي دي. هر شی د لویو کهکشانونو یا ګلکسیګانو نه نیولې حیوانات، جمادات، نباتات، بحرونه، غرونه، اټومونه او سب اټومیک پارټیکل ټول د کائناتو د پیدا کېدلو نه مخکې پلان، ډیزاین او پروګرام شوي دي او د الله تعالی د علم نه په لوح محفوظ یا پریزرو ټابلیټ کې لیکل شوي دي او د همدې نقشې او پروګرام مطابق الله تعالی کائنات پیدا کړل. ان كل شيء خلقناه بقدر. مونږ هر شی د یو تقدیر سره پیدا کړی دی. د سورة القمر 9 نمبر آیات. قدر پلان، اندازې او پروګرام کولو ته وایي. باید پوه شو چې الله تعالی د دې نقشې او پروګرام پابند نه دی. که الله تعالی وغواړي هر وخت بدلولی شي او څنګه چې الله تعالی اراده وفرمایي هغسې کولی شي. مګر الله تعالی فرمایي په سورة اليونس کې فرمایي الله تعالی لا تبدیل لکلمات الله. د الله تعالی خبرې نشي بدلیدلی. او په سورة الاحزاب کې فرمایي ولن تجد لسنت الله تبدیلا. او ته به د الله تعالی په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومي. نو په لوح محفوظ کې د لیکل شوي نقشې او پروګرام یعنی تقدیر مطابق په کائناتو کې هر شی پیدا کیږي، چلیږي او فنا کیږي. کله چې الله تعالی د کائناتو د پیدا کېدلو اراده وفرمایله نو د الله تعالی د کن د لفظ څخه کائنات پیدا شول. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یاسین 2 نمبر آیات. کله چې الله تعالی د یو شي د کولو اراده وفرمایي نو ورته وفرمایي چې وشه نو وشي. د تخلیق په اوله مرحله کې کله چې الله تعالی کائنات پیدا کړل نو ځمکه او اسمانونه یعنی ټول کائنات سره یو ځای نښتي وو او بیا الله تعالی بیل کړل. سورة الانبیاء 10 نمبر آیات. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافران نه پوهیږي، آیا کافران نه ګوري چې بېشکه اسمانونه او ځمکه سره یو ځای نښتي وو بیا موږ دوی سره بیل کړل او د جوړولو وروسته په دوامدار ډول لویوي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذاریات 40 نمبر آیات. او کائنات مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړي دي او بېشکه مونږ خامخا د کائناتو لویونکي یو. همدارنګه الله تعالی فرمایي الذي احسن كل شيء خلقه. هر شی چې الله تعالی جوړ کړی دی ډېر ښه جوړ کړی دی. السجده 1 نمبر آیات. یعنی په دې عظیم الشان کائناتو کې چې هر شی الله تعالی جوړ کړی دی ډېر ښه او بهتر جوړ کړی دی. هر شی بیل بیل حسن لري، هر شی په خپل ځای متناسب او موزون دی. هر شی چې د کم کار د پاره جوړ کړی دی بالکل د هغې کار د پاره مناسب او موزون دی.
هر شی یې دومره دقیق، بهتر او احسن جوړ کړی دی چې که ډیر لږ کمی یا زیاتی پکې وشي، حسن به په بدرنګۍ او فایده به په نقصان بدله شي. مثلا د لیدلو د پاره سترګې او د اوریدلو د پاره غوږونه الله تعالی جوړ کړي دي. که انسان هر څومره کوششونه وکړي، نو د دې نه به ښه ډیزاین او جوړښت د سترګو او غوږونو د پاره پیدا نه کی. او که ډیر کم تغییر پکې راشي، سترګې به لیدل او غوږونه به اوریدل پریږدي. یعنی په کائناتو کې هر شی په ډیر دقیق او بهتر ډول جوړ او تنظیم شوی دی او هیڅ قسم عیب او فرق پکې نشته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. د رحمان په تخلیق کې به هیڅ عیب او نقص ونه ګوري. یعنی د وړو اتومونو نه نیولې د لویو ګلکسیګانو پورې که انسان د 21مې پیړۍ ټکنالوژي هم استعمال کی، خو بیا به هم د الله تعالی د تخلیق په یو شي کې هم کم عیب او نقص پیدا نکړي. هر څومره چې کائنات مطالعه کوي، یعنی انسان چې هر څومره کائنات مطالعه کوي، هغومره ورته معلومیږي چې په کائناتو کې څومره نظم او څومره هماهنګي ده او ټول شیان ډیر منظم او د خاصو دقیقو او منظمو قوانینو د اطاعت لاندې چلیږي او کنټرولیږي. نو ځکه خو د کائناتو مطالعه کوونکي یا ساینسدانان اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په کائناتو کې هر شی فاین ټیون دی، یعنی ډیر دقیق تنظیم شوی دی چې د دې دقیق تنظیم جوړېدو او کنټرول د پاره الله تعالی ډیر دقیق، منظم او قوي قوانین، یعنی طبیعي قوانین یا نیچرل لا او فیزیکل کانسټانټ جوړ کړي دي چې هیڅ تغییر پکې نه راځي. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. او ته به د الله تعالی په کړنلاره کې هیڅ تبدیلی ونه مومي، یعنی د الله تعالی په قوانینو کې څوک تغییر نشي پیدا کولی. او که په دې قوانینو کې ډیر کم تغییر او تبدیلی راشي، نو ژوند او دا فیزیکی کائنات به ختم شي. لږ مخکې ذکر شو چې کائنات فاین ټیون دي، یعنی الله تعالی هر شی داسې دقیق او بهتر تنظیم کړی دی چې نور نو د ډیر لږ زیاتوالی او کموالی گنجایش پکې نشته دی. مثلا د لمر او ځمکې ترمنځ فاصله دا یو فاین ټیون دی. نو که چیرته د دې څخه په ډیره کمه اندازه دا فاصله زیاته شي، نو په ځمکه کې به هر څه یخ یا پریز شي او ژوند به د من څخه لاړ شي. او که چیرته د دې څخه په ډیره لږه اندازه دا فاصله کمه شي، نو په ځمکه کې به د ګرمۍ نه ژوند د منځه لاړ شي. مګر د الله تعالی د دقیقو او محکمو قوانینو په واسطه داسې دقیق کنټرولیږي چې د بیلیونونو کلونو په تیریدلو سره پکې هیڅ کله معمولی تغییر هم نه دی راغلی. دویم، ځمکه د بیلیونونو کلونو نه پرته د معمولی تغییر نه د خپل محور په خواوشا په 1000 مایلز په ساعت کې سپیډ باندې ګرځیدل، دا هم یو فاین ټیون دی. که چیرته د دې نه سپیډ زیات او یا کم شي، نو ژوند به د منځ نه لاړ شي. فرضاً که سپیډ کم شي او په 6 میاشتو کې د محور په خوا او شا یو چکر ووي، نو د ځمکې په یوه خوا کې به 6 میاشتې شپه او ژوند به د یخنۍ نه
د منځه لاړ شي او په بله خوا کې به 6 میاشتې ورځ وي او ژوند به د ګرمۍ نه د منځه لاړ شي. 3. د ځمکې حجم. د ځمکې حجم دا فاین ټیون دی. فرضاً که د دې نه زیات یا کم نو ژوند به د ځمکې په مخ نه و. 4. د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ دا فاصله او د سپوږمۍ حجم داسې اندازه شوي چې که فرضاً د دې څخه لږ زیات او کم نو ژوند به د ځمکې په مخ نه و. همدارنګه الله تعالی په کائناتو کې داسې منظم او دقیق طبیعي قوانین یا نیچرل لا او ځینې فیزیکل کانسټانټ پیدا کړي دي چې که چیرته دا قوانین او فیزیکل کانسټانټ نه و نو نه به ستوري او ځمکه و او نه به ژوند او نه به مونږ او تاسو وو. او که چیرته په دې قوانینو کې ډیر لږ تغییر هم راشي نو ژوند به ختم شي. باید ووایو چې ساینسدانان صرف دا قوانین کشف یا ډیسکاور کوي او پیژني مګر جوړونکي نه دي. مثلا د نیوټن د ګراویټي د قانون دا مطلب نه دی چې ګینې د ګراویټي قانون نیوټن جوړ کړی دی، بلکې مطلب دا دی چې د ګراویټي قانون نیوټن کشف یا ډیسکاور کړی دی او د ګراویټي د قانون جوړونکی او چلونکی الله تعالی دی. یعنی په کائناتو کې ټول طبیعي قوانین او فیزیکل کانسټانټ الله تعالی پیدا کړي دي او ساینسدانانو صرف پیژندلی دي. په هر ترتیب په ځینو طبیعي قوانینو کې فاین ټیونینګ یعنی دقیق تنظیم ګورو. اول د ګراویټي قانون الله تعالی دومره حساس او دقیق جوړ کړی دی چې که چیرته په ګراویټیشنل فورس کې یا د ګراویټي یا د ثقل په قوه کې ډیر لږ تغییر هم راغلی وو او یا راشي نو ستوري یا سټارز به نه وو جوړ شوي او نه به جوړ شي، او چې ستوري نه وو لمر به نه وو، او چې لمر نه وو انرژي او پلانټ یعنی د ځمکې کوره به نه وه، او چې دا هر څه نه وو نو ژوند به نه وو. بل که په الکترومګناټیزم که په دې کې ډیر کم تغییر راشي الکترون به د اټوم نه جدا شي او د اټوم سره چې الکترون موجود نه وي کیمیکل باند یا کیمیاوي تعاملات ختم، کیمیا یا کیمستري ختم، فیزیک ختم، د عضوي او غیر عضوي یا د ارګانیک او ان ارګانیک موادو جوړیدل ختم، نور یا لایټ ختم او بالاخره ژوند ختم. بل سترانګ نوکلیر فورس دا قوه یا فورس د اټوم په هسته کې د اټوم هسته یا نوکلیس یعنی پروټون او نیوټرون سره یو ځای نیسي. که چیرته په دې قوه یا فورس کې ډیر لږ زیاتوالی راشي نو نور به هایدروجن جوړیدل بند شي، او چې هایدروجن نه وي نو ژوند ناممکن دی، او که ډیر لږ کموالی پکې راشي نو ټول به هایدروجن وي. بل همدارنګه ګراویټیشنل کانسټانټ الله تعالی په دومره حساس او دقیق حساب سره جوړ کړی دی چې که چیرته په قیمت یا ویلیو کې 1/10 په طاقت د 80 برخه تغییر راشي، یعنی
که 10 صفرونه کېدی چې دا څومره شو، که په دومره حساب کې یا په دومره برخو کې یوه برخه صرف تغییر راشي، چې دا نو دومره کم تغییر دی چې بالکل یعنی بالکل په حساب کې راځي نه، یعنی 0.8 صفرونه بیا یو یا 0.80 بیا یو، دا دومره وړوکی او کوچنی تغییر دی چې په تصور کې هم دومره وړوکی تغییر نه راځي. نو باید چې په دومره کم تغییر سره نه په ګریویټیشنل کانسټانټ کې څه فرق راشي او نه په کائناتو کې څه تغییر راشي، مګر داسې نه ده. فرضاً که همدومره وړوکی تغییر په ګریویټیشنل کانسټانټ کې راشي یا راغلی وو، یا خو به کائنات په دومره زیات سپیډ سره لویدل چې ستوري یا سټارز به نه وو جوړ شوي، او یا به دوباره کولپس شوي وو، او نه به سټار جوړ شوي وو او نه پلانټس، او ظاهره ده چې دا یو نو نو ژوند به هم نه. بل د کم وخت نه چې الله تعالی کائنات جوړ کړي دي په دوامدار ډول لویږي. ساینسي تحقیقات وسوایي چې په کائناتو کې انټي ګراویټي انرژي یا داسې انرژي چې د ګراویټي په ضد کار کوي، یعنی د ثقل د قوې په ضد باندې کار کوي، نو داسې انرژي وایي چې په کائناتو کې موجوده ده چې کائنات لویوي، او ساینسدانان دې ته ډارک انرژي یا کازمالوجیکل کانسټانټ وایي. کازمالوجیکل کانسټانټ دومره دقیق حساب سره جوړ شوی دی چې زمونږ د تصور او عادي ټکنالوژي د سویې نه ډیر زیات اوچت دی، او د کانسټانټ خو مطلب دا دی چې ثابت یعنی تغییر پکې نه راځي. د ښه پوهېدو دپاره دې معلومات ته لږ توجه وکړئ. د 1/10 مطلب دا دی چې د یو شي 10مه برخه، یعنی که یو شی په 10 برخو تقسیم شي د هغې یوه برخه، د 1/10 دا مطلب دی. د 1/100 مطلب دا دی چې د 100 حصو نه یوه برخه، یعنی د 100 یوه برخه، او د میلیون 1/1,000,000 مطلب دا دی چې د 1,000,000 صرف میلیونمه برخه. بیرته موضوع ته ځو. کازمالوجیکل کانسټانټ دومره حساس او دقیق دی که چیرته په قیمت یا ولیو کې 1/10 په طاقت د 120 برخه یا پاټ په اندازه تغییر راشي، نو اسمانونه او ځمکه به ختم شي، او دا دومره کم تغییر دی چې وړوکوالی د دې نه ښه معلومیږي چې د کم وخت نه چې کائنات پیدا شوي دي، یعنی د کم وخت نه چې ټایم یا وخت پیدا شوی دی تر اوسه پورې 10 په طاقت د 10 په اندازه ثانیې یا سکندونه تیر شوي دي، او زمونږ په وجود کې د حجرو یا سیلز تعداد یا شمیره 10 په طاقت د 14 ده، یعنی زمونږ په وجود کې 100 ټریلیونه حجرې دي. اوس فکر وکئ چې دا څومره وړوکی تغییر دی، یعنی 1 په 10 په طاقت د 120 چې 10 ته 120 صفرونه کېدي، په دې کې یوه برخه، نو دا ډیر وړوکی تغییر دی. خو که په همدې کمه اندازه سره د کازمالوجیکل کانسټانټ قیمت یا ولیو زیاته شي، نو کائنات به په ډیر زیات سپیډ سره یا زیات سرعت سره لویږي او ختم بشي، او که په همدې کمه اندازه تغییر سره
د کازمالوجیکل کانسټانټ قیمت یا ولیو کم شي نو ګراویټي به دومره قوي شي چې ټول شیان به ځان خواته راکش کی او کائنات یا یونیورس به کولپس شي چې بیگ کرنچ ورته وایي. سبحان الله چې د بیلیونونو کلونو په تیریدلو سره نه په ګراویټیشنل کانسټانټ کې او نه په کازمالوجیکل کانسټانټ کې او نه د دې دواړو ترمنځ بیلانس کې ډیر کم تغییر هم راغلی دی. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. او ته به د الله تعالی په کړنلاره کې هیڅ تبدیلی ونه مومي، یعنی د الله تعالی په قوانینو کې څوک تغییر نشي پیدا کولی. بل د لمر په واسطه د انرژي جوړول فاین ټیون دی. په هر سکند کې د 500 میلیون اټوم بمونو په اندازه انرژي جوړوي، کوم چې امریکا د جاپان په یوریشیمیا کې استعمال کړو. یعنی هغسې 500 اټوم بمونو په اندازه انرژي په لمر کې په یو سکند کې جوړیږي، چې دا اندازه انرژي جوړول په یو سکند کې په ځمکه کې د ژوند دپاره مناسبه او ژوند سپورټ کوي. خو که د دې څخه اندازه لږه زیاته او کمه شي نو په دواړو صورتونو کې یا به د ډېرې یخنۍ او یا به د ډېرې ګرمۍ نه په ځمکه کې ژوند ختم شي. همدارنګه د ستورو او ګلکسیګانو ترمنځ فاصلې او جوړښت او د ستورو په خپلو مدارونو یا اوربیټس کې ګرځېدل او سرعت یا سپیډي د کائناتو د لویدلو سرعت یا سپیډ او د نور یا لایټ سپیډ په داسې دقیق حساب تنظیم شوي دي چې ټول د ځمکې په مخ ژوند سپورټ کوي، او که په دې هر یو کې تغییر راشي مستقیما په ځمکه کې په ژوند باندې تاثیر کوي. یعنی په کائناتو کې چې څومره فاین ټیونینګ انتظام او تنظیم دی د ټولو مقصد د ژوند سپورټ او بقا ده. یعنی په ځمکه کې د ژوند سپورټ او بقا ده، او په کائناتو کې الله تعالی یو شی هم بې مقصده او بې ضرورته نه دی پیدا کړی. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. سوات 28 نمبر آیات. او نه دی پیدا کړی موږ دغه اسمان او ځمکه او هغه ټول مخلوقات چې د دې دواړو په منځ کې دي په باطله سره. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافران شوي، یعنی الله تعالی کائنات بې مقصده او عبث نه دی پیدا کړي. دا خو د ملحدینو نظریات دي چې کائنات په چانس پیدا شوي دي او مقصد او مطلب نشته. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الدخان 9 نمبر آیات. دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمن شیان مونږ د لوبو د پاره نه دی پیدا کړي، مونږ دا په حقه د مقصد او حکمت سره پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. باید ذکر شي چې د کائناتو مطالعه یعنی ساینس تر اوسه پورې ډیر کم یعنی 5% کائنات مطالعه کړي دي. هغه هم اکثره نظریات یا تیوریز دي. کېدای شي چې په راتلونکي وخت کې د ساینسي تحقیقاتو په واسطه یا صحیح ثابت شي او یا غلط. نو ځکه باید ووایو چې د ساینس معلومات د کائناتو یا یونیورس په باره کې تر اوسه پورې ډیر کم او محدود دی. نو په دې علت ساینس نشي کولی چې د ساینسدانانو هرې پوښتنې ته جواب ووایي، خو متاسفانه چې اکثره ساینسدانان د هرې پوښتنې جواب د ساینس په علم کې لټوي.
نو کله چې د ساينس په علم کې ورته جواب پیدا نشي، نو په عوض د دې چې د وحي علم قرآن کریم ته مراجعه وکړي، خپل شخصي نظریات او تیوریز جوړوي چې اکثره د ساینسي تحقیقاتو په واسطه غلطي ثابتېږي. حقیقت دا دی چې ساینس خبره صرف د سرنخطو کائناتو یا سینګولاریټي د بیلیدو څخه شروع کوي. یعنی وایي چې دا سرنخطي کائنات یا سینګولاریټي د یوې چاودنې یا ایکسپلوژن په واسطه سره بیل شول چې بیگ بینګ ورته وایي. خو د دې سینګولاریټي د پیدا کېدلو د سبب یا کاس په باره کې، د بیگ بینګ د چاودنې د سبب په باره کې، د نیچرل لا او کازمالوجیکل کانسټانټ د جوړېدو او کنټرولېدلو د سبب یا کاس په باره کې حقیقي ساینس نه څه معلومات لري او نه څه وایي. نو په دې باره کې څومره خبرې چې دي هغه د ساینسدانانو خپل شخصي نظریې یا تیوریز دي چې د عقل، کامن سنس او ساینس خلاف دي، او عقل، کامن سنس او ساینس په کلکه ردوي او غلطي ورته وایي. دلته زما مطلب صرف ملحد ساینسدانان دي. نو د دې ساینسدانانو نظریې او تیوریز ځکه د ساینس او عقل په واسطه رد کیږي ځکه چې دوی دلته د ډیر لوی حقیقت نه انکار کوي چې هغه جل جلاله د بیگ بینګ د سینګولاریټي خالق، د بیگ بینګ د چاودنې کنټرولر، د طبیعي قوانینو یا نیچرل لا، کازمالوجیکل کانسټانټ او ټولو کائناتو خالق الله تعالی دی. نو معلومه خبره ده چې دا د حقیقت نه منکران که هر څومره نظریات او تیوریز جوړ کړي هغه به دروغ او غلط وي، ځکه چې حقیقت خو دوی پټوي. حقیقت خو دوی پټوي او یوازینۍ لار چې دوی ته پاتې کیږي هغه د دروغو لار ده. راځئ چې یو څو مثالونه وګورو چې ساینس څنګه د دوی دروغ او غلط نظریات ردوي او غلطي ثابتوي. اول، ملحد ساینسدانان وایي چې د بیگ بینګ سینګولاریټي د هیڅ یا نتنګ څخه په خپله پیدا شوې وه، مګر ساینس د دوی دا نظریه د ترموډینامیک د اول قانون په واسطه په دې ډول رد او غلطه ثابتوي. د ترموډینامیک اول قانون وایي چې هیڅ شی یا نتنګ نشي کولی چې یو شی یا سمتنګ منځته راوړي. فکر وکئ، فیزیک وایي چې د بیگ بینګ سینګولاریټي د هیڅ یا نتنګ څخه په خپله نه ده پیدا شوې، خو ملحد ساینسدانان وایي چې پیدا شوې. فیصله تاسو وکئ چې فیزیک یعنی ساینس صحیح دی او که ملحد ساینسدانان صحیح دي. دویم، ملحد ساینسدانان وایي چې د بیگ بینګ چاودنه یا ایکسپلوژن په خپل سر پرته د کنټرولر څخه شوې ده، مګر د فیزیک د ترموډینامیک دوهم قانون وایي چې هر شی، هر کار او حادثه که چیرته کنټرول نشي او په خپل سر پرېښودل شي، انټراپي او ګډوډي منځته راځي، او انټراپي او ګډوډي د وخت په تیریدو سره نه کمیږي بلکې زیاتیږي. نو که چیرته د بیگ بینګ چاودنه په خپل سر شوې وه، نو د ترموډینامیک د قانون په اساس باید وس انټراپي وه، یعنی ګډ وډ کائنات یا یونیورس باید موجود و. خو من ګورو چې داسې نه ده. من ګورو چې زمون کائنات ډیر زیات منظم او ډیزاین شوي دي. هماهنګي پکې ده او هر شی په ډیر دقیق ډول جوړ او تنظیم شوی دی.
نو د داسې منظمو کائناتو وجود د دې ثبوت دی چې بیگ بینگ په خپل سر نه دی شوی بلکې د خالق یا کریټر د کنټرول لاندې شوی دی. فکر وکئ، ساینس وایي چې بیگ بینگ په خپله پرته د کنټرول څخه نه دی شوی، مګر ملحد ساینسدانان وایي چې په خپل سر شوی دی. او لوی ظلم خو دا دی چې خپلو غلطو نظریاتو ته بیا د ساینس نوم ورکوي او وایي چې دا ساینس دی. دریم، د طبیعي قوانینو یا نیچرل لا د جوړېدلو او د کائناتو د چلیدلو او کنټرولولو په باره کې وایي چې طبیعي قوانین د نیچر یا طبیعت په واسطه جوړ شوي دي او کائنات د همدې نیچرل لا په واسطه کنټرولیږي او چلیږي، مګر عقل او کامن سنس دا هیڅ کله نه مني چې بې عقله نیچر او بې عقله ماده دي داسې قوانین جوړ کی چې د عقل، علم او معلومات یا انفارمیشن په اساس او بنیاد کار کوي. ځکه نیچرل لا یا طبیعي قوانین چې کومې دقیقې او حساسې محاسبې پرته د کومې غلطۍ څخه کوي د 21مې پیړۍ د ساینسدانانو او ټکنالوژي د سویې نه ډېرې اوچتې دي. مثلا لحظه په لحظه د هوا څخه د اکسیجن د مصرف محاسبه کول او بیا د مصرف شوي اکسیجن په ځای د نور اکسیجن جوړول او داسې دقیق کنټرول او محاسبه کول چې په هوا یا اټموسفیر کې د اکسیجن اندازه د 21% څخه نه زیاته شي او نه کمه. فکر وکئ، کوم علم او عقل چې په طبیعي قوانینو یا نیچرل لا کې استعمالیږي، آیا د دې علم او عقل سبب یا کاز بې عقله نیچر او بې عقله ماده یا مټر دی؟ نه، هیڅکله نه، بلکې د دې علم او عقل سبب او کاز د کائناتو کریټر یا خالق الله تعالی دی. په آخر کې هر چاته دې فکر او غور کولو ته دعوت ورکوم چې لکه مخکې چې ذکر شو چې هم ساینسي تحقیقاتو ثابته کړي او هم قرآن کریم فرمایي چې په کائناتو کې هر شی د یو مقصد او مطلب د پاره پیدا او کار کوي چې په مجموعي ډول د ټولو مقصد او مطلب په ځمکه کې د ژوند بقا او د اشرف المخلوقات حضرت انسان خدمت دی. نو ای انسانه بیا ته ووایه چې ستا د پیدا کېدلو مقصد او مطلب څه دی؟ نو بیا ته ووایه ای انسانه چې ستا د ژوند مقصد او مطلب څه دی؟ د دې سوال جواب په ساینس کې نشته. هیله ده چې د دې سوال د جواب د پیدا کولو دپاره د وحی علم قرآن کریم ته مراجعه وکړئ، ځکه دا جواب صرف په قرآن کریم کې دی. وما علینا الا البلاغ المبین.